ما الان کې ایم کړی ده LLB مې کړی ده تعلیم مې مکمل ظاهري طور باندې پوره کړی ده خو شکر د تعلیم مې د معاش ذریعہ نه ده ګڼلی پاک پروردګار ډېر جاګیر را کړی ده 8000 کنال نه زیات وطن لرم شکر ده او دا د کریم رب د خپل مرشد کرم نظر ده چې مطلب دا د مجرد زندگی تیروو د اولاد د منال د مال فتنو نه محفوظ یو مطلب دا هم سره زیاته کو چې تاسو یو ډېر صاحبیت قوم کې یو په خاندان کې یو هغه تاسو پرې ایښی دی و دلته هم دنه یو فکري ملنګي دا اختیار کړې ده لکه دې شاته څه هغه ده حمزه بابا یو شعر به تشریح ته وکړو چې زه چې پوه کړم لیوني زړګي په پته په خندا مې جام ته ورکړه لته نو مطلب دا شو که روحاني مثالي علم خوند واخلي که نه نو وخت د جبلت اشتیاق جسم کیسې مزه نه ورکوي اطمینان نفس خبرې مزه نه ورکوي شمال ته نورانیت سره هیڅ نور مودت تک رسائی خپا کرے خاک بشر بنجا دا مسره زیاته که چې تاسو بچی واده یعنی دا تاسو او منال مال فتنون الله پاک محفوظ ساتنه دو فتنې دی مولا مشکل کوشا وای مال او منال فتنه د خلک په خواص غواړي مال فتنه د قران فرمایل مال او البنون فتنه دوړه فتنه دي خو مطلب دا د خلک غواړي خو موږ شکر در دوړه فتنه نو په شجره باندې مستند دلیل څه کېدی شي او که کوم قسم دلیل پرې هم وړاندې کېدی شي یعنی د دلیل حکم په باندې څه کېدی شي دا دومره کوشلی سوال مو وکړو تاسو ته ما مخکې عرض وکړو چې الله پاک فرمایل چې كنت کنز مخفیه فاحببت ان اغرف فخلقت نور محمد وآل بیت محمد زه پټه خزانه وم چې ما محبت پیدا سو چې ما پیچاندې اوسي نو ما خپل حبیب او آل پیدا کړ مینه صدا سانحه د زندگی ده مینه صدا سانحه د زندگی ده یو رنگینه افسانه د زندگی ده چې په کار د بېقدرۍ ضایع نه کړې چې په کار د بېقدرۍ ضایع نه کړې قیمتي هره لمحه د زندگی ده او حقیقت چې د مرګ څومره تریخ لیده شي حقیقت چې د مرګ څومره تریخ لیده شي افسانه دومره خوږه د زندگی ده او مینه وای نفرت چې له نفرت وای مینه وای نفرت چې له نفرت وای د بهلول دا عقیده د زندگی ده قدرمنو کتونکو سلامونه مې در واخلئ سمر افریدی یم الله وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ خوشحال وئ او د خپل صحت په جامو کې پټ وئ دا وخت را سره ډېر یو نوموړی لیکوال شاعر ادیب نثرنګار د مروتو د سیمې تاسو یې پیژنو هیڅ د تعارف محتاجه خو نه دی خو بهرحال دی خپل تعارف هم کوي قدرمن محترم اقبال بهلول مروت صاحب موجود دی د سره مرکه را جوړه شوې ده مرکه د ادبي سیرې او په ادبي سیرې کې مونږ د ټولو نه مخکې راځئ چې ټول د انګازي ټي وي قدرمن مینوال کتونکي اورېدونکي مشر بهلول صاحب ته په خپل پروګرام کې ستړي مشي او په خیرالي ووایو د ټولو نه مخکې د مشر په خیرالي او ستړي مشي ووایو بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د تاسو انګازي چینل او د سمر افریدي صاحب مشکور یم ممنون یم چې موږ ته دا دومره لوی اعزاز راوبخښلو چې دا مرکه زه د کوم چینل دا موږ سره سازه کړه او زه خپلو مینوالو ته مخامخ کړم زه د سمر افریدي صاحب او د انګازي ټي وي چینل مشکور یم ممنون یم ډېره مننه مشره تاسو خو داسې ده چې که چانه پټ نه یو خو بهرحال د مرکې هغه وي دا وي چې مونږ ستاسو پېژنګلو خپلو مینوالو سره هم وکړو تاسو خپلو مینوالو سره هم وکړو چې ستاسو نامه او ستاسو قلمي نوم کومې علاقې سره تعلیم دغه را سره شریک سمر صاحب زما خپله نامه محمد اقبال ده جی بهلول زما تخلص ته او لکي مروت سره تعلق لرم په ملت افغان یم په قوم پښتون یم په قبیله مروت یم په خیل سخیل یم او شاعري ابتدا مې شپږم جماعت نه کړې وه پروفیسر رحمت الله درد د پښتو د غزل د جدید غزل ترجمان شاعر ده هغه زما سکه ماما ده او د
شاعري مقصد دا ده چې له کوره نه مطلب موږ ته یو ماحول میلاو چې پروفیسور رحمت الله درد غوندې انسان سره موږ مطلب دا د بچپن تیر سو موږ یو بل مشر ورور حاجي کریم خان صاغر صاحب هغه به هم شاعري کوله خو باقاعده شاعري آغاز مې د خپل قدرمن استاد او مرشد افګار بخاري ناستې پاستې نه سوی ده باقاعده شاعري مې د افګار بخاري د ناستې پاستې نه سوی ده. ټیک ډیره مننه بهلول صاحب سوالونو طرف ته راځو چې تصوف مونږ څه ته ویلی شو؟ سمر افریدي صاحب تاسو ډېر ښکلی سوال وکړو د تصوف متعلق. تصوف دومره دقیق او باریک موضوع ده چې په دې باندې یو نشیز چې خبرې کول ډېر مشکل کار ده. ما ډېر چینلونو سره په تصوف باندې خبرې کړې دي. اول تاسو ته تصوف مطلب دا د معنا صف نه ده. تصوف بنیادی طور باندې دوه حالتونه دي. یو ته تصوف نظری تصوف وایي، یو ته بصري تصوف وایي. یوه نظریه تصوف ته او یوه بصري پریکټیکلی تصوف ته. مولا مشکل کشا فرمایي چې د انسان نهج البلاغه چې هغه تشریح حمزه بابا هم کړې ده چې د انسان د درې عناصرونه ترتیب سوی ده: حیوانیت، ملکیت او انسانیت. نو حیوانیت عنصر په وجه انسان تعلق د مادي کائنات سره ده، ورور سره ده، مور سره ده، پلار سره ده، معاشري زندگی څومره دنیوي زندگی ده دا او چې کوم مشتپاک پروردګار د حیوانیت عنصر موږ چې شه ده هغه په وجه دا تعلق ده. ملکیت عنصر په وجه موږ تعلق آخرت سره ده، مرشد سره ده، امام سره ده، رسول سره ده، الله سره ده. اوس کچېرې په انسان باندې د حیوانیت عنصر غالب سي نو انسان به کټ مټ حیوان جوړ سي. او که انسان باندې چیرته د ملکیت تصوف غالب سي، عنصر غالب سي، به کټ مټ فرشته جوړ سي. الله منشا دا ده چې انسان د ملک جوړ سي، نه الله منشا دا ده مشیت دا ده چې انسان د حیوان جوړ سي. الله منشا دا ده چې انسان د انسان جوړ سي. نو دغه د مینټین کولو لپاره د دغه انساني معراج تر رسولو لپاره چې بهترین کومه د سلکیت لار دا تصوف ته. تصوف انسان اونس نه مشتق ته. اونس درې حالتونه دي: محبت، عشق، مودت. د دغه پریکټیکلی شکل ته تصوف ویلی کېږي. تصوف د سلکیت د لارې هغه جدوجهد، هغه ریاضتونه دي، هغه کمهوکه اقدارونه دي چې کوم ته تزکیه نفس او تصفیه قلب ته د من الحق نه الی الحق سفر چې متوجه کوي او په دغه لارې دی روانوي چې انساني معراج د عمراني معاشرې چې هغه اقدار ته خوره کې د تصوف د کښلي تعارف سره د یغ اختیار کوونو سره چې د عمراني معاشره په کښلي وي. او تصوف غیر متنازع موضوع ده په دې چې مطلب دا د شیعه، سنی، دیوبندي، بریلی دا د ملي تصوف نه، دا د ملت تعصب نه، دا د مذهب تعصب نه، دا د مسلک تعصب نه پاک ته. ما یو شعر ده چې څه که هندو که عیسائی که مسلمان جوړ شوې منم د اعلی دمزاد ده که انسان جوړ شوې. نو تصوف ته انساني اقدار شوي، تصوف ته انسانیت معراج ته رسول یو بهترین وصف ده. بهلول صاحب، فنا فی الشیخ دا کوم مقام دی؟ فنا فی الشیخ هغه مقام دی چې مطلب کله انسان د تصوف سالکیت لارې ته راشي که نه، په دغه من الخلق نه الی الحق طرف ته سفر شروع کی، نو د هر رایرو دپاره د هر منزل دپاره یو رهبر ضرورت وي که نه، چې هغه رهبر چې هغه تر خپله دارالسلام پورې من الخلق نه الی الحق سفر د خپله طی کړی وي، د دغې لارې مشاهدات، د دغې لارې واقعات، د دغې لارې ثانیات نه خبر وي. نو هغه مرشد، هغه هستی قد تباینوست من الغی، ما غی او مرشد جلا جلا کړل. قرآن فرمایي مرشد هغه هستی ده چې کله انسان په سالکیت صراط مستقیم باندې دارالسلام طرف ته روان سي، نو هغه مطلب دا ده په قدم قدم باندې چې کوم د فجار نیټورک ته او د ابرار نیټورک د کائنات د کوم ظاهري بارې سربن بارې عجبن فیصلې په دوه نیټورک باندې چلیږي. زوج دا کلیه ده چې یو طرف ته د شیاطین نیټورک ته چې اخته قرآن فجار نیټورک وایي، یو طرف ته د رحمان د چې اخته قرآن ابرار نیټورک وایي. نو فجار دا ډیوټي ده، قرآن دا فرمایي چې په صراط مستقیم ناستي خلک دارالسلام لارې نه ګمراه کوي جهیم طرف ته مونځي. نو مرشد دا ډیوټي چې هغه د فجار اغوا کونو نه تا بچ کې په صورت قایم دی، قایم وساتي او دارالسلام طرف ته تاره بری وکي. نو چې کله انسان د چا پیروي کوي کنه، نو پیروي کېږي پس چې اکثر تا مینه محبت دي. نو د اطاعت او اتباع دوه صورتونه دي.
اطیع الله او اطیع الرسول د الله او د الله اطاعت دی وی عہدې کیږي اتباع د ذات کیږي ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله اتباع او اطاعت دا فرق ته چې مرشد به د اطاعت سره اتباع کوي نو اتباع کیږي پس چې هغه دار او مدار په محبت باندې دا هغه استی چې هغه ته هغه آثار هغه علامات هغه کیفیت وویني چې تا د باندې دا یقین علم الیقین نو حق الیقین جوړ چې دار استی دارالسلام ته رسایي ستده نو دارالسلام د پاک سرور کائنات دغه محترم کورنۍ ته ویل کیږي الله يدعو الى دارالسلام الله تاسو ته دارالسلام طرف ته دعوت درکوي نو دغه الهي دعوت چلون کی نام مرشد ده او چې شمال دا ته مطلب 100% یقین وسی سرور کائنات بهترین لم صلی الله علیه وسلم له طرف نه تا ته اشاره تا ته مطلب دا د چې اثار ملاوي چې دا تا مرشد د دغه مې توس پارلې نو بیا به په محبت چې د یغ پر رنگ چې به داسې رنگ سي چې هغه به مطلب دا د من توشد تو من شو هغه به مطلب په غز ذات نه به د سیوا تا بیا بس یو ته په ډدا سي مسلط په نظر کې مې دا واړه جهان ورکته نو خپل جان سپارل شیخ ته یا مرشد ته دغه محبت چې مکمل خپل چې د په دنیا کې د بل واقدار صفات سبب د خپل ځان اختیار سي نو خپل واک اختیار اخت سپارن مولا جعفر صادق علیه السلام فرمان ده چې چا په دې دنیا چې جنت مندک هغه د جنت سوال کوي په جنت په دې دنیا باندې عافیت څه د خپل جان خپل مرشد ته سپارل دي او کل نفس ذکسوت رینه الا اصحاب الیمین فی جنت قرآن فرمایي چې خر نفس په خپل کسب باندې رینده اصحاب الیمین نه سوا چې پاغه جنت چي دي نو هغه مطلب د کوم جنت طرف ته دارالسلام طرف ته کوم رایبر چې هغه تا سرور کائنات کچری نه ملاو سی طرف ته اشاره وسی چې دا تا مرشد دا بتا مطلب دارالسلام ته رسوي دا طرف نه موږ دعوت چلون کړه د دارالسلام نو وخت په محبت چې انسان خپل واک اختیار اخته وسپاري نو فنا فی شیخ دا مقام سي نو بیا فنا فی شیخ مقام ټول سلسله چې څومره دي رسیدلې ټول مطلب دا د مولا مشکل کشانه د تصوف د چې څومره سلسله دي کده طریقت عام ګوش شه ده طریقت خاصه ګوش شه ده طریقت خاصه چې کوم د اختموش فکر وایو للفقراء الذين اخسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض نو فکر طریقت خاصه ده تصوف طریقت عامه ده فکر چې ذات به ذات مشاهده کیږي تصوف چې ذات به صفات مشاهده کیږي مقصد اهداف ته واړو یو ده د خدای مخلوق د بلایی د خدای مخلوق ته خیر رسون د خدای مخلوق دارالسلام طرف ته بوزول خلکو چې د مینې محبت د اقدار او خورون نام تصوف ته نو چې سم تفل مرشد محبت چې د حتی ورسېږي چې تا د خپل واک اختیار د توس پاري بهلول صاحب ډیر خلک تصوف خنه غني تاسو څه خیال دی بالکل دا سدا چې مطلب دا د چې هر نظریه ما مخکې اردو کو چې تصوف دوا حالتونه دی یو نظری تصوف ته یو بس تصوف ته نظری تصوف د تصوف نظریه ده بس تصوف د تصوف پریکټیکلی شکل ده یو انسان تبصره کوي و خبره وویني مطالعه سره چانه وار وی کتاب کې وګوري دغه متعلق یو نظریه جوړه کی نو هغه چې مطالعه څه یا کوم خلکو نه چې لږ د صوفیا او اقوالونه یا کومه نتیجه اخذ کی نو اخته نظری تصوف وای بس تصوف چې مال انسان پریکټیکل د سلکیت په لارې باندې روان سي او من الحق نه ال الحق پورې چې دغه لارې شي کوم مشاهدت تات باندې کیږي کوم رازونه پتا باندې کولاو کیږي د فطرت نو هغه مطلب دا چې اکثر صوفیا او بیا ځکه داخله کوي چې نوذ بالله من ذالک دو داوی وکړي او دا وکړو دا چې مالته ته انسان مثالی علم مثالی علم انسان درې صورتونه دي اوس ما مخکې ارزو کوم دا دومره ګران ټاپک ته چې انسان هر شی مولا مشکل کشا په درې سو تقسیم کړه ده یو ظاهر ده یو باطن ده یو سیر ده لکه علم ده معرفت ته حکمت ته لکه شریعت ته لکه څرنګه مطلب انسان جسم ده نفس ته روح ده جسم موږ افعالی علم ده دې ته جبلت ویل کېږي دې سره اشتیا تړلی ده نفس موږ قولی علم ده دا موږ سریش ته دې سره اطمینان تړلی ده روح موږ فطرت ته دا موږ مثالی علم ده دې سره موږ روح تړلی ده دې سره تسکین تړلی ده چې کله انسان دارالسلام ته ورسېږي او روحانیت په لحاظ سره روح اعظم حمزه بابا د ډیره ښکلې تشریح کړې ده چې د هرې سلسلې روح اعظم مولا علي مشکل کشا ذات ګڼلی ده نو چې هغه روح اعظم سره ته څه مال سوال تا قایم سي او واپس مطلب دا تا د من الخلق نه الى الحق نه من الخلق تر ورته چې دا دارالسلام ته دعوت چلوه نو هغه بیا پریکټیکلی چې دغه لارې چې کوم مشاهدات اوسي چې وویني
چې واروي ځینې مطلب دا د چیرته کیسه واړی یوه خبره کوي خو څوک بیا چیرته مطلب دا د خپلې مشاهده په خپل انداز بیانوي لکه مشهور یو واقعه قلندر بادشاه بیان کړی چې 3 کسان وی علاقې ته لاړل بدل زبان و نو هغه ویله چې مثال فرض کړه ټیک مړی وخوړه ټیکل نه بعد به دا فلانه خورو نو یو ورته ویله چې انګور به خورو بل ورته چې مطلب دا د عنب به خورو بل ورته ویله چې رایب په خورو ګریپ په خورو نو الفاظونه بدلو چې دکان ته ورغلو ټوله یې ګوته ونیوله چې مطلب خو مقصد خو هغه انګور و که نه نو لارې ټولې ورغلې دي در یو ده چې کوم خلک په تصوف باندې اعتراضونه کوي هغه خپل مطلب دلیلونه دي خپل نظریه لري هغه ته موږ مطلب دا غلط نسو ویلی او چې کوم مطلب دا د موږ تصوف پریکټیکلی دا زندگی چې دا مشاهدې دا کیسې ولیدلې په کیسې باندې پوسټلې نو هغه مطلب دا ده چې اوس دوه سره ارګ نظریه چې وګورې که نه هغه دوه قسمه خلک پیدا کړي متشددان رویه یو دومره زیات محبت وخت چې دومره لاړ شي چې غلونه کار اخلي افراط نه کار اخلي یو دومره هغه مخالفت چې راشي تفریط نه کار اخلي که ته وګورې مولا مشکل کشا متعلق خوارج وخت نعوذ بالله من ذلک اسلام نه خارج کو او هغه چې کوم نوسیریان دي یو خدای وګاڼه قائد اعظم ته وګوره څوک مطلب قائد اعظم ورته څوک کافر عام کس ته وګوره چې کوم مطلب دا داسې نو هغه متعلق دا خبرې بیا صوفیا چې کوم مشاهده وسي او هغه نه بعد کوم هغه درې په شیو یا واهیات یا شتیات یا تسریات هغه صوفیانو نه کېږي چې کوم مطلب دا د دارالسلام عین حقیقت ته ورسېږي نو هغه تسریات داسې خبرې کوي چې هغه د په پردې چې کوي او یو مطلب دا ده چې شرعي اصولو نه بهر نه وځي په کیسې باندې پوسټلې نو موږ ته خپل مرشد بداوي چې بچیا شریعت قال مصطفی ده طریقت افعال مصطفی ده معرفت حال مصطفی ده حقیقت کمال مصطفی ده دا واړه یو بل سره تړلي دي شریعت حمزه بابا شاید دا خبره کړې ده چې شریعت په مثال د خوراک ته اوس که ته مطلب دا د شریعت چې د خالی مالګه نه واچوي که نه چې کوم شریعت نه بارسي شریعت ترکي نو هغه مطلب دا د ګمراهي طرف ته لاړ سي بیا چې کوم خلک طریقت ترکي نو هغه مطلب دا د شاته پاته سي ولې چې هغه کوم روحاني منزل د مثالي علم ده چې کوم چې انسان مطلب روح تسکین ملاویږي نو هغه بیا مقصد مغادیفونه پاته راشي نو مطلب دا د اوس دومره لنډ وخت ته زه بار دا خبر کوم چې کاش دومره ټیم وای چې مطلب موږ تصوف قرآني اصطلاحات ته بیان کړي وای د رسول پاک متعلق چې تصوف متعلق چې فرمایي اوس که زه مطلب دا تصوف متعلق د تشریح تشوری کو چې هغه د ماده اشتقاق الصف نه ده صفا صوف قرآن پاک چې مطلب دا لفظ صوف راغلی ده صاف راغلی ده مطلب دا ده چې اوس حدیثو مبارکونو چې دا تصوف ذکر راغلی ده او قرآن چې الله پاک فرمایي چې کله د مینا چې کوم جناور حلالیږي که نه نو هغه مطلب دا د کوم قطار چې ودرېږي ته ثواب الله پاک فرمایلی دي لکه څرنګه الله پاک فرمایي چې والبدن جعلناها من شعائر الله لکم فیها خیر فاذکروا اسم الله فیها صواف هغه غټ جناور چې تاسو لپاره ما نشاني جوړ کړي دي تاسو چې کله قطار چې صف در صف یې ودروه نخر کوئ قربانوئ نو اخ صف یعنی هغه قرباني هغه اجتماعي هغه تصور چې هغه مطلب دا د خپل ځان داسې پیش کړي چې هغه بل قرباني ته خپل ځان مکمل پیش کړي نو داسې مطلب دا د که ته وګورې رسول پاک صاحب الاولاق په یوې غزوې چې مشهوره واقعه ده چې عبدالله بن عمرو بن حازم او یو بل صحابي و حضرت عمرو بن جموح دا دوه په یوه موقع شهیدان سول چې رسول پاک ته چمال دو لاشونه مبارک شیسل نو رسول پاک د دو متعلق دا فرمایل چې ادفنوهما فی قبر واحد فإنهما کانا متصافین فی الدنیا دا دوه سره تاسو په یوه قبر چې شخ کو دا دوه سره په دنیا چې متصافین وو یعنی صفا زړوال وو دا ته مقصد د تصوف دا ده چې صف معنی دا کېږي چې منتخب کولی تا به کتلی اسلامي جنګو چې کله به مطلب دا د اسلامي جنګونه کېږي او هغه کله فتح حاصله سي او هغه کوم مال غنیمت راشي نو هغه مال غنیمت اول چې کوم سرداري د جنگ اخته پیش کی او اخته چې کومه برخه د ټولو تقسیم نه مخ چې خپل برخه واخلي اخته الصفي ویل کېږي نو هغه صفي مطلب داسې کوم زړونه چې الله پاک خالق حقيقي خپل ځان ته
خوش کی او هغه چې خپل محبت مودت واچوي نو هغه ته صوفي ویلی کېږي. اوس مطلب دا ده چې زه تا سره مطلب دا ده په دوه خبرو باندې الله پاک دا هم ویل چې هم ناس من افناء الناس واللوازع والقبائل لم تصل بينهم ارحام متقاربه تهابوا في الله ولا تصافوا تهابوا في الله وتصافوا. الله پاک دا فرمایي چې ما په امت به مختلف قبیلو ما په مختلف علاقو نه خلک جمع سي او هغه به خوني رشته یو بل سره نه لري خو هغه به د ما محبت چې او مطلب دا د صفا زړه په وجه دا ته تصافونه مطلب دا چې یو زړونه به صفایي. صوفي وایي هغه ته چې هغه زړه صفایي د دنیا کا دولت نه هغه سره نه مذهبي نه مسلکي نه ملي نه ملتي هیڅ قسم تعصب نه وي. هغه زړه د الله پاک خپلې مینې دپاره استفا کړی منتخب کړی چې ځکه فقراف تصوف ادا ناره کوي چې کل دی بله کل دی خیر دم دم خیر هر دم خیر. د هر چا ته خیر غواړي. د صوفي خواته د فقیر خواته د صوفي ولی خواته به د تفرقي خبره نه واوري. تکه قلندر بادشاه ته لاړ سي تکه معین الدین اجمیری بادشاه ته لاړ سي تکه جلال الدین بخاري بادشاه ته لاړ سي تکه بری سرکار ته لاړ سي تکه پیر بابا ته لاړ سي ته به دا نه کې محسوسي دا دیوبندي ده دا بریلی ده دا عیسائی ده دا شیعه ده دا قلندر بادشاه متعلق راځي چې ډاکټر لیاقت عمران ته ویل چې خلک وایي چې د قلندر خواته شرک کېږي بدعت کېږي نو دوی ورته چې بچیا هر چا خپل یو نظر راوړی خپل سوچ راوړی. دا ذکر د محمد والے بیت محمد دا په مثال د برانه ده د صوفیاو ذکر. بران په ګلستان هم ورېږي په ډیران هم ورېږي. ما د انفعال ډیران دا چې بدبوی چې ګسي ما د انفعال خوشبو چې ګسي نو چې دلته کوم خلک بدعت چاته به بدعت لیدل سي څوک د معرفت راغلی دی ته معرفت لیدل سي څوک دلته د ولایت خیر ته راغلی دی ته به ولایت لیدل سي چاته به شرک لیدل سي. نو مطلب دا د خور چا د خپل ظرف د خپل ما د انفعال باندې ډیپند کوي کنه. نو هغه نظریه چې څوک تصوف نه مني او هغه اسلام سره متصادم ګڼي نو خپل نظائر دي خپل دلایل دي څنګه مطلب یې تیشت او تیشت ملحدین او موحدین دي او خپل نظائر دلایل دي خپل ثبوتونه لري هغه خپل دلایل خپل ثبوتونه لري. نو دا جګړه لا زال روانه ده او دا تصوف هر مذهب کې سته ده. هندو مت کې سته ده عیسایت کې سته ده یهودیت کې سته ده. داسې یو مذهب نسته کالهامي مذهبونه دي لکه مونږ اسلام او عیسایت او یهودیت دا الهامي مذهبونه دي که اوهامي مذهبونه دي بت پرستی ده آتش پرستی ده په ټولو کې تصوف موجود ده. تصوف ځکه په چې موجود ده هغه بنیادي اقدار دي چې هغه انسان په یو کېږي. موږ چې مرشد شمال مطلب د دارالسلام په دغه سفر باندې نو موږ ته دا خبره کړې وه چې بچیا چیرې به متنازع خبره نه کوي د چا مذهب د چا مسلک د چا ملت د چا قومیت متعلق په داسې خبره نه کوي چې هغه عزت نفس چا په مجروسي. موږ ته حکم داسې و مرشد چې درې خبرې دي محبت عشق مودت دا ټاپک پچېړو که بیا ډېر تا ته ځي بیا فنون لطیف ادب چې چېشته ویلی کېږي شاعري ده مصوري ده موسیقي ده دا غیر متنازع دي. او که بیا ډېر مجبور سي بیا هغه تصوف ده. نو تصوف مطلب دا د روحانیت داسې پیرو ده چې دا چې مطلب دا د تعصب نسته تشدد نسته. اوس یو کس په پیدا سي په صوفي په رنګ چې به یې صوفي جامې به اغوستې وي نو هغه به تصوف په رنګ چې مطلب دا د نفرتونه پیلاو کوي دا به پیلاو کوي خو دا خو مطلب دا د صوفي نسي کېدی. صاحب عالمان وایي چې په قرآن کې د احسان صحیفه د تصوف دپاره راغلې ده نو په دې باندې ستاسو څه خیال دی؟ قربان دې سم مخکې ما عرض وکړو چې مولا مشکل کشار شیونه په درې جویو تقسیم کړي دي لکه مطلب دا ده چې ظاهر ده باطن ده سیر ده اهمیت سیر تحصیل وي که نه علم ده معرفت ده حکمت ده جسم ده نفس ده روح ده تدبیر ده تدمیر ده تقدیر ده چې څه شی اخلي په درې حصو تقسیم کړي دي. موږ چې کوم اهل نظر خلک دي هغه هم په درې حصو تقسیم شوي دي علما عرفا او روشاک. علما هغه خلک دي چې د یوه انسان تزکیه نفس تصفیه قلب په ثواب او عذاب باندې کوي. تا ته وایي که دا دې وکړو خو دا تا ته دا ثواب میلاویږي که دا دې نه وکړو دا عذاب که دا دې وکړو دا عذاب ده که نه ته امر بالمعروف یا نهی عن المنکر چې څه شی کوي په دغو کیسو باندې کوي. عرفا تا بی مورجا کیفیتو باندې تربیت کوي تزکیه دې کوي تصفیه قلب دې کوي. هغو خپل دلایل دي خپله طریقت خپله یوه طریقه ده د تربیت د انسانیت معراج ته رسول د مذهب په رنګ چې اوشاک صرف د فراق او وصل خبرې کوي. یو ستا خاطر لري خاطر کې ستا بالو لیونه خوف د عذاب نه لري تمه د ثواب نه لري. نو علماو خبره چې کوم دلایل دي هغو نه موږ مطلب دا د
معذرت سره دا خبره ما یو شعر ده چې بهترین مذهب اسلام دی بدترین خلکو پې راج دی دا مې قول د مرشد دی په دې قول کې حکمت پټ دی نو مطلب دا د هر چا خپل سوچ ته خپل اپروچ ده نو علماو چې کومه خبره کړې ده هغه په خپل نقطه نظر سره کړې ده که نه هغه داسې کتلي دي حمزه بابا یو واقعه بیانوي چې درې ړانده وو نو راغله یو هاتي یې ونیوی لکه څرنګه موضوع کړو یوه یې غوږ نیولی یوه یې پښه نیولې وه یوه یې لم نیولی و نو چې لم یې نیولی و دوم وخته ورته چې هاتي څرنګه دغه تېله پړي په مثال ده رسۍ ده او چې چا یې غوږ نیولی هغه نه یې پته وکړه چې هاتي څرنګه ده ویله چې پکې غوندې ده او چې چا یې پښه نیولې ورته یې څرنګه ویله درخت غوندې ده نو چې چېرته کوم چا مشاهده سوې وه که نه څرنګه وخته پېښ سوی و نو هغه هغسې بیاناوه علماو خپل نقطه نظر ده عرفاو خپل نقطه نظر ده او موږ عشاقو خپل نقطه نظر ده چې ته بیان مو چې یو ستا خاطر لري خاطر کې ستا بالو لیونه خوف د عذاب نه لري تمه د ثواب نه لري عشق چې خدا نه وي چې یو بل ته په لاس ورغلو عشق خو نام دی خپل نفي ده خپل جان خطزات نفي کوون دی اول د الله ما لا لم دا چې ډېر فرق ته لا معنی نه کېږي ما معنی نه کېږي لم معنی نه کېږي نو مطلب دا د عارف هغه دی د شتل مطلب مخکې چې د نشته په مفهوم باندې خبر وي چې د زه احساس مې ختم کړو زه شم اوسې تا ته ګورم ځان راته خپل ښکاري نو مطلب دا ده چې ته به د خپل محبوب مخ چې خپل ځان ختموي دا اوږده وایزونه دا اوږدې خبره د علماو عرفاو کار د موږ اشاقو دا کار ده چې موږ د جانان خد و خال د جهانان وصال او د فراق خبرې کوو او مطلب دا اوږده اوږده بازونه دا مو علماو عرفاو ته پرېښي دي موږ د کوې د محبت عشق مودت خبرې کوه ډیره مهرباني بهلول صاحب مخکې سوال طرف ته راځو په دام پوه که چې وحدت الوجود څه تی او شهود وحدت الشهود څه ته تاسو مخکې ما عرض وکړو چې دا دومره مطلب ده په دې باندې باسونه سوي دي لکه څرنګه مطلب نیست او هست خبره ده نیست او هست مقابله مکر د رب د یو قوت ته چې غالب په هر طاقت سي طاقت یو ګوش شی ده قوت یو ګوش شی ده په دې باندې بیا خبره جوړو تاسو د سوال وکړو وحدت الوجود وحدت الشهود د تصوف په اصطلاح چې مطلب دا د یو کې دل زب په امست خبره ته کوم دومره ګران اصطلاحات مې دنیا بنی عربي کوم د نظری تصوف ول دي پیش کړی دي کنه چې یو عام انسان مطلب دا د پغ باندې سر نه خلاصېږي ډېر ګران څه کنه ځکه خلکو مطلب دا ده چې دا وګڼه کنه چې تصوف نعوذ بالله من ذلک ډېر ګران کار ده ګران کار ده خو ګوره یو تصوف یو شی مطلب دا ده چې ثمراتو ته به ګورې کنه بینیفیشري ته به ګورې کنه چې کوم صوفیا دي اوریجنل صوفیا دي دا ما په خپل یو لیدل یا یو کېدل اوس تاسو ته مخکې ما دا خبره وکړو چې یوې ذرې نه واخله تر کمپلیکس پورې په کیسې باندې پوسلې خود نه واخله تر خدا پورې دا ته به اوس په دې باندې خبره وکړو چې اوس مطلب دا تا ته ما اوس دا ویله چې دارون وایي چې ارتقا په داسې سوې ده موږ وایو چې نزول نه سوې ده چې د خپل د حق تقسیم شکل یې ورکړ په خدای ځکه لا نه انسان ګران دی چې تا تصویر جوړ کړو بیا بل ته ونه کتل مسویل داسې شو په خپله سیدا ستا په تصویر كنت کنز مخفیه مې چوپ و خزانه فاحببت چې ما محبت پیدا سه نو غرفه چې پېچان فخلق محمد علی بیت امام چې ما خو چې ما محبت پیدا سه چې ما پېچان دی اوسي نو ما خپل حبیب آل نور تخلیق د کائنات ته پېچان د پاره محبت تخلیق کون د انسان وجود چې کومه خرقه ور واغسته بشریت ته الله نور قدیم ده نو وخت چې کوم سره محبت کوم سره نشتای کوم محبوب غني نو هغه به قدیم وي کنه که هغه وسن به حریص خو بنوي کنه به جمال چشتن وي کنه اوس په دالته بیا جمال او حسین جمیل او حسین چې ډیر فرق ده نو مطلب دا ده چې حسین یو حسن دا غزین خدو خال ده فنا لري عارض ده اکثر کوم نسبت ته هغه عارض ده صحیح جمال موضوعي ده اکثر چې کوم نسبت ته هغه مودت ته هغه موضوعي ده هغه نفع نه مولا چې الله پاک چا سره محبت ساتي نعوذ بالله من ذلک هغه محبوب قدیمی کا حدیث په نعوذ بالله من ذلک حسن خو حدیث کې داسي جمال خو حدیث نسی کې ده کنه جی نو مطلب دا چې دی الله خپل پہچان دی پاره څه شی پیدا کړ یو مثل ده یو مثل ده لیس کمثل شیء ما چوک مثال نستا هو سمیع البصیر ز سمیع بصیر مثال میں نستا خو مثل میں نستا وجعلنا من السماء وجعلنا مثل الله في السماوات والارض ما زکی اسمان چې خپل مثل پیدا کړی دي مثل الاعلى می پیدا کړی دي او مثل الاعلى بهترین پہچان چې د مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ذات مبارک با ځکه فرمای بنا او رفلای بنا او بدلای نه ما بغیر الله پاک چا پیژندل ده نه ما بغیر الله پاک څوک عبادت ادا کولای شي زه خو هم خدای په وسیله د مصطفی منم درته ویل چې وحده الله شریک ته موږ وایو من صدقنا اوس یو لیدل یو کېدل
ساينسي توضیح ته زه کوم مطلب دا ده چې یو ذرې نه واخله تر یوې کمپلیکس پورې مکمل یوې ذره څرنګه مطلب دا د انسان وجود چې انسان الله پاک خپل نایبت مقام ورکړ دته د منیب ټول خپل صفتونه عطا نو اوس هغو صفتونو که ته د فطرت مطابق لار صفاکین دین کا فطرت الله فطرنا صلی لا تبدیل لخلق الله د خلقت چلور ذریعہ دي نور دا فطر دا امر دا خلق دا پکې نور الله نور سماوات والارض علام ذکی اسمان نور دا خود جم ذکی اسمان چې شاید دغه نور له خو الله نور صرف د خپل محبوب ذات او حال ګرځولي بیا راځه دغه چې څومره نور د ازلیت اولیه خرقه ورغسته نو چې د خپل د حب تقسیم شکل ورک په خدای ذکر نه انسان ګران دي نو دو فطر الناس فطر په خپل فطرت باندې د الله فطرت نور قدیم ده هغه باندې خپل حبیب هغه فطرت باندې فطر ناس د خپل پہچان د کل مخلوق لپاره یو انسان دوم خلقت ناس وګڼ درې امري مخلوق غیر مني هغه خلق چې لا شای نه پیدا کړ بیا خلقي مخلوق هغه خلق چې شای نه پیدا کړل اوس انسان مطلب دا ده چې دا ما وجود چې تا وجود چې حیوانیت ته حیوان موجود دي ما وجود چې نباتات موجود دي ما وجود چې جمادات موجود دي اوس تاسو سوال وکړو چې دا غوته ته چیرته خلاص کوي نو ما ته دا وی چې دا توتم ده ما چې د جمادات توتم فیروزه ده تا چې د جمادات توتم حقیق تا چا چې ځکه چې تا وجود چې کوم جمادات توتم ده هغه تا سره موافقت خوري کته سره مخالفت راشي نو هغه ته نقصان رسي دا مال وجود نه وتلای ده نباتات دي ته خوشوي زمانہ خوشم دا بل یقینو خوشي بل سیب خوشي هغه وجود چې د توتم هغه نباتات تا داسې حیوانات دي څوک زمري غوندي بادري څوک ګیدړ غوندي ډارني څوک تروري غوندي چلبازي باسیت قوم او انفرادي تور لکه څنګه وای پښتانه چې ته پړانګ د موږ متل د پښتنو موږ توتم پړانګ د موږ توتم د چیته ده سیدانو توتم قومیت له سره زمرای ده داسې پنجابیانو توتم په کار نه ده مطلب دا چې هر څه خپل یو توتم راوړه د دنیا ته نو هغه چې هغه توتم چې کوم ده کنه موږ نزول نرګنو دوی د جن ارتقا غني وستای وی زری نه تر کمپلیکس پورې د کائنات د وی زری نه واخله تر کمپلیکس چوره چې شادي د الله یو صفت یو خبر وزارت بل په راغله صفت په اسم باندې دلیل وي نه چې په ذات باندې دلیل وي ذات وایي هغه ته چې تنزیه په مقام باندې مجرد وي ټول صفات بدن جلاسي اوس مطلب دا ده چې تمال ته مرزوقیت تا دا د الله صفت تا خدا په اسم باندې رازق باندې دلیل ده چې مرزوق به بیا به رازقیت پته لګیږي ته سخی چاته 10 روپۍ ورکې چې 1000 روزي ممکن وجود جوړ شي سخی به چې ته چاته روپۍ نه کې ورته سخی خو نه کنه نو مرزوقیت چې مرزوقی نو رازق پته بلګیږي مخلوق وی خالقیت پته بلګیږي په اسم باندې دلیل ده نو هر انسان یې کم ذریعہ نه واخله تر مکمل کمپلیکس پورې تر خود نه واخله تر خدا پورې دا کوم سفر ده دا د هر یو صفت مثال فرض کړه د جلالی مولا علی فرمایي چې یو اسم صفت چې کوم دا ظاهر دا 70000 باطن دي 70000 70 लाख باطن دي 70 लाख 70 करोड़ باطن دي نو هغه وی ذریعہ د جلالی اسم دومره ویرت کړای چې د صفت اثري قوتونه جاری شوی وي کاغه د جلالی وي کده جمالی وي یو ذره د سنکیه یو کانه ده تا واخست ته خوري تا وزنی ولې دی وزنی د چې خپل نسته خاصیت دا دی وو اسم جلالی دومره ویرد کړه دا هغه د ویرد حامل جوړه شوی دا نو هغه مطلب دا چې هغه ویرد کوم اثري قوتونه دی په چې مجتمع شوی داسې نباتات او داسې هر شي چې نو مطلب دا چې د هر شی یو مکمل کنجسټډ یو سیستم د نورانیت چلیږي دی بنیاز رب په مختلفو وسیلو سره په مختلفو کیټګریز نو هغه مطلب دا دی حامل جوړ شوی وي نو چې وحدت الوجود ول دا کوم وای کنه دا اعتراض کوي چې نوز بل هر شی خدای نه غني په هر شي چې د خدای جلوه ده د هر شی د یو صفات یو عامل اثري قوتونه دي ک جلالی دي ک جمالی دي صفات سلبیه صفات ثبوتیه دا بیا کیسه ورغږي او وحدت الشهود ول وای چې نه دا هر شی چې خدای لیدسي هر شی وجود اوس کته وای نه اوس بل نه ذالک چې دا تا ما غوته ده نو دا غوته خو ته دا اوس کته دا سترګې تا دي دا لاس ته دا او بیل وشم نو مطلب یې خو ته کنه بالکل داسې نو مطلب دا چې هغه دا غني چې یو لیدل او په مظاهر چې د بنیاز رب صفاتونه مطلب دا د قوتونه جاری شوی دي او باندې هغه
کېږي ځکه بادشاه حسین فرمایي چې الله پاک د هر چا انسان په خپل ګمان چې وي که هغه هندو وي که سیک وي که څه شی وي چې کومه باندې کومه مشاهده وي فیکټ ګوشي شاید فیت ګوشي شاید او ټروت ګوشي شاید اوسنی مطلب دا د دومره لنډ وخت چې دا تشریحګانې شروع کړ نو ډېر وخت په لګېږي نو وحدت الوجود والو او وحدت الشهود والو دا صرف ما په نظر چې لفظي مختلفات دي مقصد خبره د ټولو یو ده او ما ته مخکې عرض وکړو تصوف اصلي مقصد ته ګوره یو شي اهداف ته ګوره هغه مقصد او اهداف دا ده چې د خدای مخلوق سره مینا کوون د خدای مخلوق ته بلایي رسون هیڅ چا نه نفرت نه کوون په دې دنیا کې خو نفرت یو نفرت پکار ده باقي له هر شي سره مینه محبت پکار ده او بیا مصیبت دا ده کاغه دي حالانکه موږ خپل فکر سره وابسته یو کلندري جلالی صف سلسله سره وابسته یو موږ خو مطلب دا ده د ذات به ذات مشاهده کوي کنه تصوف یو خپل حدود قید دي نو مطلب دا ده چې موږ بیا دا خبره کوو چې واجب الوجود ذات نه د په ذات او صفات څوک شامل ستا او نه کېدای شي صحیح الله وحده لا شریک ته خپل ذات چې خپل محبوب نه شریک کوي توحید اقرار توحید د لا اله الا الله شرک ختم کو تصدیق رسالت ته محمد رسول الله چا ویل د کفر ختم کو وا خاتم النبیین دا امام الانبیاء د خپل نبوت چې خپل مسیح نه شامل ولا یو ولایت ته تسلیم ولایت یو مکمل دومره کولا او دومره د شریکت د ولایت چې کوم د کنه د نبوت ته د رسالت ته د توحید ته د عدل ته پرده ورکړي ده نو مولا مشکل کشا چې مشمال علین ولی الله وایو یا مطلب کوم ته ولی وایو هغه مقصد دا ده چې هغه د نبوت رسالت خو په رسول پاک صاحب الاولاد باندې ختم سو نو د هدایت لپاره یو سلسله خو به الله پاک چالو کوله کنه دا امت خو به دغه نه پرېږداو کنه نو هغه د لپاره چې کوم د ولایت یو سیستم دا چې په هغه چې د مخلوق دارالسلام طرف ته غوښتل دي د الله هغه بندگان جوړول دي څرنګه الله پاک فرمایي چې ما په بندگانو چې داسې بندگان سته دي چې نه نبیان دي نه شهیدان دي نه مرسلان دي خو دو مرتبه دو سره برابر ده هغه پوښتنه وکړي چې هغه څوک دي هغه ورته فرمایي چې هغه خلک دي چې مطلب دا خپل جانونه خپل زندگی د ما د محبت لپاره وقف کړی ده او ما مخلوق د بلایي د مخلوق ته د خیر رسونو لپاره خپل ما دوه خپل ذمہواری غانې عطا کړې دي په قیامت په تاسو وګورئ چې هغه به د خدای عرش سایه لاندې موجود وي او د نور خلقو به مطلب دا ده چې یو صفات مطلب یو قرآن شریف ته وایي چې مطلب 70 کسان جان سره بونجولای شي نو هغه خلق قرآن دی الله کتاب دغه خلق دی الله اولیاء دي نو نور ما مقصد ارزو کړو چې افراط تفریط به شکار سوي وي څوک په مطلب دا چې موږ ما یو شعر ده چې بلکې ما په ټول شعر چې خپل خوندور شعر دا ما ته چې مزرا کوي چې افراط مغرور تفریط معذور کړي هر انسان بالوله سوا د عشق پر کار کې اعتدال پکار ده واه هر شي چې اعتدال پکار ده عشق نسیوا کاغه مطلب دا تصوف مخالفین دي یا د تصوف عاملین دي نو دوه ته پکار ده اوس که ته په دې باندې خبره شروع کړي چې تاسو دارالسلام ته ورسېږي نو بیا ته دوه قسمه ډیوټي درکې یو بار اجه باندې یو بار سره باندې نو بار سره باندې هغه فیصله دي چې کوم شرعي تدوینی امور دي بار باج باندې هغه فیصله چې تکوینی امور دي سورۃ الکهف په دې گواه ده چې یو خضر علیه السلام یا فقرا چې موسی علیه السلام غوندي بشر نبی رسول هغه وای دا ماشوم ولې قتل کوي دا سوراخونه ولې کوي کیشته چې دا ولې جوړوي نو غبار عجبن فیصلونه هغه په ظاهر تور باندې نه خبر او هغه یو طریقت یو مطلب دا چې خضر علیه السلام یا کوم نامر کوي هغه خبر ده نو هغه بار عجبن فیصله دي چې هغه کوم نظام د قطب ابدال د نجوبا د فقرا په ذریعه مکمل فیصله دي بار عجبن نازلې شي او یو مطلب دا چې بار سره بن فیصله دي چې کوم صوفي تورید اوراد ولې فیصله چي یا کوم ولی الله هغه ډیوټي دا چې دا کوم دی الله پاک رزق ته دی کوم الله نظام دا چې بار عجبن کوم بار فیصله دی هغه لاګو کوي او یو بار سره بن فیصله دي چې کوم د دارالسلام طرف ته دعوت ته تلقین او ارشاد او صوفیا دي فقرا دي چې خلق د پاک در ته پاک محبت ته پاک ذات تر غواړي بهلول صاحب مخکې سوال طرف ته راځو چې د سیدانو په شجره باندې مستند دلیل څه کېدای شي او که کوم قسم دلیل پر هم وړاندې کېدای شي یعنی د دلیل حکم په باندې څه کېدای شي دا دومره کوشلای سوال مو وکړو تاسو ته ما مخکې عرض وکړو چې الله پاک فرمایل چې كنت کنز مخفیه فاحببت ان اغرف فخلقت نور محمد و آل بیت محمد زه پټه خزانه چې مال ما محبت پیدا سو چې ما پیچان دی اوسې نو ما خپل حبیب او آل پیدا کړ
نور میں اختراع ځکه سرور کائنات فرمایي نحن اخترعنا من نور ذات لا میکاس بنا بشر. تاسو مطلب دا ده چې موږ باندې د بشر ګمان مه کوو، موږ نور نو اختراع سوي یو، خلق سوي نه یو. په کیسې باندې پوسلې الله پاک ازل نه چې د خپل پہچان کومه وسیله ګرځولې ده، کومه مثل الاعلی ګرځولې ده، ټول انبیاو ټول رسولانو چې الله پیژندلی ده، کاغه مری مخلوق ته که خلقی مخلوق ته که فطری مخلوق ته، هغو د الله پیژندګلي فقط د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د آل نه سوې ده. په کیسې ځکه مې مخکې حدیث ته تېر کړ چې رسول پاک فرمایي چې بنا عرف الله بنا عبید الله. جبرائیل والا مشهوره واقعه ده چې الله ورته فرمایي چې تا چور عمر ده په خبره راشي بچي ته پته دا ورته چې تا نور وګوره نو دا 70,000 سال مخکې ما برخاته ما بکاته رحمان بابا وایي چې نور الله د محمد په دنیا کې چې نه نور و د آدم چې نه بوی و د آدم او نه هوا د الله پاک پہچان هغه نور کولای شي نه سوا د بل چیز پہچان دی هغه ممکن نه ده. تضادات چې کوم دي دوی چې شی تراشي ډولټي دا شیطانیت ده. دا انسان خدای پاک ذهن مغز دوی سي جوړ کړی دي نو ذهن چې کوم دا همیشه د پاره تقسیم پیدا کوي. ما جعل الله رجلان من قلب جافي، ما په مرچ دوړو نه دي پیدا کړی، زړه مې یو پیدا کړی دا. نو دا زړه چې چما تا کعبه جوړ سي نو هلته د پاک د نور ظهور وسی نو تا باندې د معرفت کوم نورانیت حقانیت تا کولاو سی. نو تا دا سوالو کو چې د الله پاک په رسول پاک شجره مبارکه باندې عزت تا د آدم نه واخله د رسول پاک صاحب الاولاق شجرې مطابق ټول نامونه ګڼلای سو ته د وخت چې کوم ما مرشد د داز ټول شجره تا بنام تا ته ګڼلای سو خو دومره ټیم د چې اوس داز په دې باندې خبره کوم. نو مطلب دا ده چې آدم علیه السلام چمال ما کتاب چې کوم لیکل د الفان المودت په باندې به خبر کوه تقریبا 3300 صفحې ده. اخ مطلب ما دا 14 ایام ذکر کړه د یوم الازل، یوم الالست، یوم الیبغسون، یوم العشر، یوم التغابون، یوم الفصل، یوم القیامت، یوم الدین. 14 ایام. یوم وخت معلوم نه 7 ایام مخکې دي، یوم وخت معلوم نه 7 ایام بعد دي. د هر یوم د هر ایام خپل واقعیات دي، خپل ثانیات دي، خپل ماخذات دي. نو مطلب دا ده چې الستو بربکم قالوا بلا، آیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ چې واړه روحونو اجتماع وکړه قالوا بلا ولې نه. نو شیطان د الله الهیت نه انکار نه وکړ. الله پاک کیسه امتحان دی چې نه پېښ. الله فرمایي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، تاسو چې څوک مؤمنانو په هغه باندې با اولاد ما مصطفی د ما حبیب وي. شیطان د مصطفی حبیب نه انکار وکړ. الستو بربکم قالوا بلا، تمہارا رب میں نہیں ہوں، تاسو زه خدای نه تاسو رب نه. قالوا بلا، هر چا ویل تا ما کوم روحونه کوم نفسونه موجود ټول قالوا بلا. نو الله پاک په دې سوال نه پرېښو. الله پاک و فرمایل النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، تاسو چې څوک صاحب ایمانی ها به دغه ما نبی اولا مني. شیطان د نبی اولا نه انکار وکړ. په کیسې باندې پوسلې نو شجره قرآن 3 شجرې ذکر کړه ده، شجره الخلد، شجره طیبا، شجره خبیثه. شجره طیبا د محمد و آل محمد مصطفی شجره ده. ادم چې چمال د شجرات تسلیم کړه جنت ته لاجو وتوي ولا تقربوا هذه شجره، دغه شجره مقابله تصور مره ولدنتي واسكن وزوجك الجنه. ادم تا دتا اوکسجتا دی جنت چې دی وسدلو اجازت ته حاکمیت تصور زین نو باسا د جنت سرداران نور دی. الله سره ول حسین سید شباب ال جنت د جنت سرداران تا نه مخکې موجود دي. دا ته تا کورولو ته د وسدنو حق دا د حاکمیت تک نستا. یعنی جایل فی الارض خلیفہ کته خلافتونه غواړي ابطات په مزه کې باندې ملاو کیږي چې جنت چې وسدل غواړي نو شجره طیبن او شیطان وتراغه ادم ته دیو ناک دیو اواغون په شکل چې یو توتم په شکل چې او ادم ته وای فسور ادم العدل کو حقوق شمس. مطلب دا چې یو خو جلدبازي سی او بل مطلب ذهن مو شکر برباد کړی دا. ادم ته حالا دلته شجره والملك لا يبلى فوسوس آدم الشيطان وفوسوس آدم على دلك الشجره والملكه لا يبلى او تا هغه شجره ښکاره کړه
شجرة الخلد آيات وين بيبقى كود فوصيتان آدم شجرة الخلد وملك لا يبلى شیطان ورته فرمایي تا ته زغه شجره ښکاره کړه چې همیشه رانې والا شجره خالدین والا شجره هغه د محمد ولی بیت محمد شجره ده والملک لا یبلى هغه بادشاهي چې چیرې زوال نه لري هغه صرف د محمد ولی بیت محمد بادشاهي ده نو ادم چې چمال کله دا زین چې دا خبره راغله انسان ده خطا موږ ادم نعوذ بالله انبیا ټول پاک دي له خطاونه نو مطلب دا چې خبره دا خالد چې راغله او ته خلافتونه غواړي نو مزه کې تلاړ شجره خل چې کوم د محمد ولی بیت محمد شجره قرآن نه ثابته ده نو بیا چې کائنات په ظاهري تور باندې اولاد ادم نه خراغله ده خو ادم ته نبوت د په صدقه چې میلاو سره ده لولا کله ما خلقت الافلاک ابي وخت مې نه پیدا کول ما د کائنات هیڅ شای نه پیدا کول نو چې وزتا ته و چې ما دا شای تا پر پیدا کړی دي او چې تنه دا به هیڅ شای نه و چې تن نسته سي بیا خو په کار دي دا شای نه زه تو کړی کوم نو خپل ګوره چې ما وما تاکم رسول فخذوا ما ناکم فانتهوا چې شای ما حبیب در کوي او ونی سو چې نو منې کوي منې سو حبیب چې شای راغړي دي چې نه منې کړیو ان تاریکم فیکم سقله کتابونه وته من علی بیت تاسو ته دوه کیسې در کوم یو قران دا یو علی بیت دونه مخ کېږو ما تبا بسو دونه پات کېږو ما گمراه بسو نو چې رسول پاک صاحب الاولاد په وجود لیا سره موجود لیا سره مستقبل اولاد قربان دسم ثابت قرآن او ناطق قرآن د قرآن ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا د قرآن ما وارثان پیدا کړی دي ما منتخب کړی دي فصل ذکر كنت ولا تمنا اهل ذکر دي تاسو وګړو بغیر په قرآن باندې په اهل ذکر په ذکر باندې نه سو پیدا نو قرآن وارثان د رسول پاک خپل اولاد د تکره دغه غوړې د صراط المستقیم صراط الذين انعمت یا علامات غلار وشوي چې چا باندې تای نامونه کړی دي څوک دی غیر المغضوب چیرې غضب لاندې دی راغلي ولا زوالین چیرې دی ګرام سلی هغه ته ما ته صرف د محمد ولی بیت محمد نسیوا څوک ثابت کوله علي مشکل کوشا پاک بیبي سلام علیه حسن علیه السلام حسین علیه السلام دا پنځتن پاک هغه استی دي چې نه چیرې بت سجده کړی دا نه چیرې غیر الله ته جوکا اوسې دی ویلم هې د پاره نو دا هغه معصومین هغه شجره طیبه ده چې خدای پاک د کائنات سیستم چلیږي دو په وجه باندې فإن رب ان توینا کل کوثر میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے جلال الدین سیوطی او تعلقات صاحب دا کړه چې کوثر نه مراد مخدومه کربلا پاک فاطمه الزهرا ده او هغه اولاد ده اکثر نه کثیر نه کوثر چې شمار باندې کیږي چې د څومره سیدان څومره شجره د مصطفی پرته ده دا اخ کوثر په تجدید چې ده چې مصطفی اولاد موجود ده ځکه دا کائنات موجود ده هغه نه وای نو خو وای ولا کله مخلوق ما خو ته شي ضرورت نو خپل وجود واجب الوجود موجود پاسیت هغه اولاد ځکه د بی فاطمه الزهرا ته ام ابي وای د پلار مور دالته به تور اصطلاح استعمال سره ده چې یعنی د شجرات د خپل بچي نه چلیدل ده سیدان هغه د فاطمه الزهرا اسنین کریمین مصطفی مرتضی اولاد دي نور موږ سرداری هر شان موږ قربان موږ په نظر چې د شیعه سنی دیوبندي بریلی تصوف نسته تا موږ دا نه وایو چې ته مطلب شیعه خپل کار د سنیانو خپل کار د اهل ورچ خپل کار ده موږ خالد دا شو چې شجره طیبه شجره الخلد ده دا د محمد ولی بیت محمد شجره ده او دا کائنات چې قائم ده دغه پاکي شجرې وسیله سره قائم ده چې موږ ته چ ملاویږي دغه پاک ان شان کول ابتر تا دشمن به بے نام او بے نشان وي مشهور واقع د اسنین کریمین ناستو جبرائیل راغی رسول پاک مبارک ولی رسول پاک مبارک زړ او جبرائیل راغی چې دا دوه چې و جوړې قبول کړم فصلی لربک کون خر خپل بچی په دوه قربان کړه چې ما تا شجره د اسنین کریمین په وسیله سره کائنات ته چلاولې ده نو مطلب دا د شجره طیبن باندې خو قربان سم کتا زره قدر مینه محبت د رسول پاک صاحب الاولاد سره وی نو قسم په خدای دغه اولاد لیدونو سره تا ته بدل تصدیق کی تا ته مخ سے معلوم کو چې دل کی باتوں میں دلیل نہیں ہوتی ہے عشق خبره چې کومې دي کنه دا جانان چې تا جانان ما یو جانانی زتا ته جانان ذکر کوم نو تغبه خدخال ما خبرونه پر دغه دا ما جانان خبر کوي نو مطلب دا شجره ته به ټیک ته اوس داسې مصنوعي یا مطلب دا شجره به خلکو جوړ کړی وي خو چې کوم شجره دا مطلب تراسه بلور شریف تا جلال الدین بخاری نو دومره سیدان دي شجري وګوره تر اوس پورې دو عادات دو اطوار دو ناسته پاسته وګوره تا ته خپل دا تصدیق ودی چې سید جوړوي خلک شجري او جوړوي به شمار جوړ سوي دي مطلب دا ډیرو خلکو به جوړ کړی وي هغه مشتوي چې هر شی یو اوریجنل یو ارتفیشلی بالکل ډول تی چې تر راشي یا شیطانیت او هغه خامخا ارتفیشل صحیح نه جوړ سوي وي
ستاسو د کتابونو څومره تر اوسه پورې چاپ دي او څه نامې ډېر مزیدار سوال دی کو تا خو مطلب دا د مونږ تصوف په باریکیو کې واچولو او دا دومره دقیق او باریک موضوع ده چې زه همیشه دا وایم چې یاره یو خو زه دا کوشش کوم چې داسې خبره ما له خولې نه ووځي چې هغه چا دلزاري اوسي د یو قوم یا د یو مسلک خلکو یا د یو ټولنې نو کوشش مو دا یو بیا داسې خبرو چې خو مطلب دا د خطابت نه موږ مرشد صفا خبره د منې کړیو ما چلور انټرویو ډي وی سره وکړې پنځه ما ته وغوښتل بیا رابطې څور وکړې ما ته مرشد وایي چې نه دا خبرې ما چیړم نو ما یو شعر ده چې یو څو رازونه داسې هم لرم د عشق بالوله جهان خو پرېږد د خدای ګوزې له خپل جان پټوم نو مطلب دا د دغه لارې د دغه عشق داسې رازونه هم وي چې بیا منصور غوندې مطلب دا د نصیر غوندې او فرق مو دا د زه گویا نصیر فرق مو دا د زه خاموش نصیر گویا شو نصیري به کړم خاموش که زه گویا شو نو مطلب دا د چې د حق د حق او الحق تر منځ بویا دا منصور او نصیر څه نه خبر دي نو مطلب دا د هر څه خپل خبر یو خپل مؤاخذات دي باندې بچی بیا تفصیلي خبره کوو زه غواړم چې داسې کس ما ته چینی چې زه مطلب دا د هې نه واخله زیر پر د تصوف د فکر د چې خلک د کوم اعتراضونه کوي اوس مونږه بیګم مرشد سره تللی وو هغه نه راوړو تا ته ما عرض وکړو چې ما ته عبدالرحیم موضوع صاحب دا خبره کوله چې بهلول صاحب دومره څه به د پښتو ادب ته ورکړي وو خو باس کاش چې تا د پریکټیکلي تصوف یا بسیط تصوف له هر چیز نه وباسلې صفا خبر د مونږ هر شي نه باسلی یو نو اوس دا حوالې چې ما تاسو راغلو چې ما چې تصوف مرشد سره تللی اوس په روحاني سفر نه واپس راغلو نو مطلب ډېرې خبرې داسې چې هغه بیا اوس مطلب دا د خلکو حوالې غواړي خلک دلیل غواړي او موږ خو دل کې خبرو چې تللی قربان دي سم خبرو تاسو کتابونو سوال وکړو اولنا کتاب ما دا غم قربان دي سم 2011 چې شایسته ده ما مشهور کارمان ادیب عبدالرحیم مذوب ډېر ستره مقاله په لیکلې ده ما خواجه ماما جان پروفیسر رحمت الله مقاله په لیکلې ده ما پیرو مرشد افغار بخاری مقاله په لیکلې ده او د دغه کتاب نه لیکلو نه بعد ما په کتاب چا مقاله ما خپل نه لیکل ډېر خلکو ما ته خواست خو د مذوب صاحب د در صاحب د افغار نه بعد ما ته مزه نه راکولو چې ما په کتاب باندې نو بل ما غم نه بعد دا د ما محبت شاعري ده دغه چې د ما عشق شاعري ده دا محبت چې څه مال کما تروث عشق زنده جوړ سي سر الکائنات فرمایي عشق نار یخرق الماسی والمحبوب عشق ور د محبوب نصیبه هر شی وسوځوي نو دغه استخالیت نه چې تیر سي بیا نم نور ورنه جوړ سي مودت ته انسان ورسیږي ادي ما لا ایمان ول ایمان محبت لو چا ایمان ستا محبت نستا محبت هغه جذبه ده طاهر صاحب دی الله پاک جنت الفردوس نصیب کړي چې په دنیا کمی نه وای طاهر انسانانو به خړل انسانانو نو چې د انسانیت کوم خور ده د ما محبت ابتدایي شاعري ده د ما شاعری ده زغم او دا زما د مودت شاعری ده در مودت تک رسائی پا کر یہ خاک بشر بن جاتا ہے نو دا نم د ما 480 صفحه کتاب ده د محمد والی بیت محمد تعریف سنه خانی ده پچې مده خانی ده پچې دی اولیاء الله او منقبتونه دي او دا پښتو چې ولنه کتاب ده چې چا د محمد والی بیت محمد منظوم کتاب ما په لیکلای ده او دا نه بعد ما د خپل خوږو قوالانو ورونو چې ما باندې ډیر ګران دي فضل موږ ګران د پښتو نصرت فتح خان فلکناز استاد سرفراز دا موږ ګران د شاعري ګایکی لوی نام دا د ذیشان ګل دا رحمان ګل استاد شعر علم د ممدلی بلا شاعران دي تاسو علاقې هم مطلب سکندر استاد ابراهیم د دومره ډیر دي چې یو نام مخلصو پر نه پاتې سي خفه بسي نو دا مطلب د یو فرمایش باندې د ما بنګشو علاقې کوم مؤمنان مولایان ذاکران دي دغه پاره ځکه چې بار بار چاته لیکل نو دا کتاب ما دوه ته صرف د قوالی باندې صحیح نشر کړه دا صرف هغه قوالی چې ما په مخصوصو طرزونو باندې جام او دا ما د کوم خواږه ګلوکاران دي د ما موسیقي ورونه دي موسیقي هر چاته ما غيو شعر د چې منم چې چاته به آرام ساز منم بالوله مو لیونی سبق زکو ساز د مینې نو موږ د مینې لیونی مینې سبق له ساز نه زده کوو هر چا خپل سوچ خپل اپروچ ده هغه بهت باندې زه خبره نه کوم اپ دې نم په دم چې ما په دا باندې مقاله لیکل چې ساز چې شاید په باندې ما موسیقي باندې په محفل سما په قوالی باندې مقاله لیکل په د ما موسیقي باندې قوالی مقاله لیکل نو مطلب دا ما دغه موسیقي ګلانو د استادانو فنکارانو ګلوکارانو پر لیکل دا چې پخې د ټینیجر شاعري ورته وای یا روماني شاعري ورته وای چې بار بیا د ګلوکارانو فرمایش د پاره ما دا کړی دا 5 کتابونه ما چاپتي او 3 کتابونه حال احوال محال دا 3 کتابونه تیار پراته دي او هغه هم شاعري ده
او یو کتاب ما العرفان المودد د ما نثر کتاب ده هغه ما په اردو چې لیکلی ده په اردو کې مې ځکه لیکلی ده چې پخ چې ما د تصوف د فکر د 14 یا مخکې مې عرض وکړو 3300 صفحات 7 جلدونه دي او په هغه باندې زه مختلفو طریقت سلسلو سره علماو سره عرفاو سره باسونه کوم ځکه چې اول انسان چې شی لیکي هغه خامخا شدت پکې پیدا سي بیا نه بعد اصلاح پیرو راسي کنه هغه نه بعد اعتدال تر راسي نو ما چې داسې کیسې صفه خبر د انسان دی ومني کړه غلطیان انسان ما چې داسې خبرې پکې کړې وي چې هغه مطلب د یک طرفه کېدلې نو هغه باندې زه ترمیم هغه باسونه مباحثونه چې زه داسې کتاب ما اخیر ته راځي کنه چې هغه د هر چا لپاره قابل قابل قبول وي کاغه هندو وي کاغه سیک وي کاغه پښتون وي کاغه پنجابی وي کاغه مطلب د شیعي کسونی په دیوبندي هر فرقه هر مذهب هر ملت هر قوم د لپاره هغه تل وسی کوشش ما دا کړی ده نو مطلب دا د مرشد چې بچیا مستاجرات مصادرات دا مختلف مطلب اولیاء الله من چې کوم اختلافات دي مستذکرات دي داسې ثوابانو من چې مشاجرات دي داسې ثوابانو او سادات ترمنځ عربیت ترمنځ مستاجرات دي داسې مطلب دا د دوغه باندې چېړن په داسې انداز باندې چې په چا باندې هیټ نه وي او تا خپل کوم عشق تشخص ته یا د تا کوم منزل دی یا د تا کوم اهداف ته هغه مطلب دا د خپل پیغام پیش کړي او شاعري خو ته تمام مخ شعر کو چې زه په فن د شاعري سکړم بالوله د جانان پیغام جهان ته رسول دي نو مقصد مو دا و چې د جهان ما اعلان کې یې میکړی دا LLB مې کړی دا تعلیم مې مکمل ظاهري طور باندې پوره کړی دا خو شکر د تعلیم مې د مار ذریعہ نه ده ګڼلې پاک پروردگار ډیر جاگیر را کړه د 8000 کنال نه زیات وطن لر شکر ده او دا د کریم رب د خپل مرشد کرم نظر ده چې مطلب دا د مجرد زندگی تیرو د اولاد د منال د مال فتنو نه محفوظ یو مطلب دا دا هم سره زیاته کو چې تاسو یو ډیر سایبیسیت کوم کیو په خاندان کیو هغه تاسو پرې خې و دلته د یو فقيري ملنګي د اختیار کړی لګای دی شاته څه هغه حمزه بابا یو شعر به تشریح ته وکړو چې زه چې پوه کړم لیونی زړګي په پته په خندا مې جام ته ورکړه نو مطلب دا شو که روحاني مثالي علم خوند واخلي کنه نو وخت د جبلت اشتیاق جسم کسی مزه نه ورکوي اطمینان نفس خبره مزه نه ورکوي شما ته نورانیت سره هیڅ نور مودت تک رسائی اخفا کرے خاک بشر بن جاتا ہے چې انسان چمال د دغ چاشنی واخلی کنه په ظاهر خو د ملنګي فقيري درویشي حالت ذلت حالت کنه په دغ چې کوم اذیت ته دغ ذلت چې کوم اذیت ته او په دغ اذیت چې کوم لذت محسوس کی نو هغه بیا پستانه بل چیرته نه ګوري په کیسه پوښتنه کنه نو دا خو فطرتن د چرنګ شاعري الهامي کیفیت یا گاډ گیفټډ شی دا سه فقيري درویشي تصوف دا فطرت چې د انسان الله پاک اچولای خو ماحول ورته ملاو سي نو هغه مطلب دا چې هغه په لارې باندې روان سي او موږ دای چاته غلط نو چاته به کوم ماحول چا په لا کوم سیاتونه استعداد تا کړای نو مطلب دا دغه استعداد د خپل کار اخلي او هغه نه مطلب دا چې کومه ډیوټي ته نه خدای پاک اخلي کوم مقصد پر رسولای نو په کار دا چې ته هغه مقصد جوړ سي هغه سره خلوص سره مطلب دا چې خپل ځان وقف کړي بهرور صاحب تاسو خبرم کو دا مسره زیاته کا چې تاسو بچي واده یعنی دا تاسو او منال مال فتنون الله پاک محفوظ ستنه دوه فتنې دی مولا مشکل کوشاوي مال او منال فتنه د خلک په خواص غواړي مال فتنه د قران فرمایل مال او البنون فتنه دوه فتنه دي خو مطلب دا د خلک غواړي خو موږ شکر در دوه فتنو محفوظ یو فقیرانه درویشانه زندگی تیرو حسن مخخله ګوره حسن خدا سي د کنه چې حسن خو ما یو شی ته چې خلای خالق پیدا کړی دی که خوري نه وای قسم د ما خو د جهان ته ورکتلی نه وای واه زه د حسن پرستانم زما عشق زما پہچان دی زما یو مشوکانه دار یو خلای می جانان دی نو مطلب دا چې خپلات څوک په خپل نظر ګوري اختیار خلای جانان غوندې لیدسي نو حسن خو کائنات چې قربان دي سم الله انبیا او ته به تور معجزه ور کړی بشک حیوان او انسان مرګ چې فرق دا د منځ کې چې حسن حیوان حسن نه پیژني انسان حسن پیژني نو حسن سره چې کوم نسبت ته هغه عشق ته او حسن چې مینسي انسان عشق په دغه ور چې العشق نارون یخرق الماسی والمحبوب مولا جعفر صادق فرمایي چې عشق هغه ور ده رسول پاک حدیث مبارک ته جعفر صادق فرمایي چې عشق جنون ده نشده نه بد ده په تا ظرف باندې ده کدا تا نه مودت ته ورسېد خو تا ولایت مقام ته رسي کدا نه هوس ته ورسېد نو تا ایمانیت مقام ته رسي
نو عشق نه بعد مودت جمال الله جمیل و یحب جمال الله یسین نه دی الله جمیل دا او جمال پسند کوي حسن او جمال هر حسین جمال نه هر جمیل حسین دی بشک په دې ځای باندې پوښتنه نو حسن پرستی خو قربان نسم کو چوک وجه زنکم نو دا خو کې دا نسی انسان و مشتاق اونس نه ده کنه اونس معنی محبت کیږي کنه او حسن صرف مطلب دا ټکه یا د عشق د موږ دوره متروک او دوره مغضوب کو چې خلق نعوذ بالله من ذلک غلط تعلق ته عشق وایي عشق مطلب دا د محبت خو حسن هر هغه خلاته ویل کیږي کاغه جمالاتی خلای ته یو وس خلای او سپای او ویني خلای وش خلای بنگلا ویني دا یو جمال یعنی مینا خپل مور محبت سره کول نو ورڅ سره کول نو مطلب دا خو نه کنه لازمي خبر خو دا بهلول صاحب مخکې سوال طرف ته راځو چې موسیقي باندې ماشاءالله زتا سو کله نه کله ګورم کله نه کله نه چې هر وخت ګورم ډیر زیات لګا پویا په باندې لرو نو په دغه طرف ته اوس یو څو سوالونه لرسو چې په سما یا په موسیقي کې څه فرق دی ډیر خلای سوال مو کو سما موسیقي مش اول کله د خپل ماما درس سره مو ابتدایي شاعري کور چې مطلب دا د موثر و دا ماحول چې مال افغان بخاری سره موږ ناس ته پاس تراغله لسم نم جمعات نو افغان بخاری ته پته چې د موسیقي او د شعر او شاعري رومان شاعري بادشاه نو په محفل چې په بیٹک کې به 24 غنټې دا فدا حسین دو تاسو مشهور او دم ساز دا ټول ګلوکاران به دلته موجود وو موږ مطلب هدي تورغه موسیقي سره او محفل سما سره شوق ذوق سره ابتدایي مولا غنه وسو نو بیا مو کوشش وکړو موسیقي چې مولش ډیر مطلب د زده کړو خوند را کوي او خپل پردي ډیر مطلب خدا دې است کنجري بن کې میرا عزت نه ګرځي نو مطلب بوله شاغوندې مطلب د جنان راضي کول خو بیا کده طرف تراسي کنه تا ډیر څه سوال کو موسیقي باندې ما دغه باندې دا مقاله لیکل ده و زه تفصیل سره نه بیان ولا دغه اباحت او قباحت باندې خبره نه کول غواړم ځکه چې بیا خلک ما خبره سل خبري وکي خو اباحت قباحت نه علاوه کتو ګور یو مار د چې تا ته پته د خمار زار نه دکی خو کاغه د وخت بیم شوري کې موسیقي شروع کې نو زاري لپن ختم سي دا د موسیقي اثري قوتونه دي د تا څومره لوی تیسوي فلسفران دي چې تا څومره لوی عرفات تیسوي دي نو ټول د موسیقي باندې مطلب دا د کته ابن سینا غوندې مطلب ساينسدان نه واخلا الخوارزمي نه واخلا باقاعده په موسیقي او کاندیدو کتابونه لیکلي دي او دا ته مطلب دا چې موسیقي کته انسان فرست ډایمنشن او د ابل د سماعت بصارت نو سماعت چې کوم د کنه هغه مطلب دا د مولا کلندر بادشاہ یو فرمان بیان سوی دا چې الجسم الثبات جسم بالغذاء الثبات روح بالغناء د جسم ثبات د غذا سره ده او د روح ثبات د غنا سره ده نو مطلب دا د اوس ته وایي چې موسیقي او د سما موسیقي چې ما داته د جلال الدین بخاری بادشاہ د کلندر بادشاہ یا د موږ معین الدین اجمیری بادشاہ بختیار کاکی دا راغله دنیا ته کنه دغه علاقې ته د تابعی اسلام په سلسله چې نو دا خلکو چې ته پته چې هندو مذهب چې موسیقي د مذهب یو درجه لري یو حصہ ګرځیدل ده نو خلک دوه خبرو ته غوږ نه نیوي ټیک ده نو دوه ته امر وسو د خپل چشتن لور چې تاسو یو داسې صنف ایجاد کو چې هغه خلک مطلب دا د طرف ته متوجي دي شاعري یا د پیغام کوم ابلاغ بهترینه ذریعہ د عام موسیقي ده فنون لطیفه چې دوه شي نه شاعري او موسیقي دا د انساني وجداني جذبات دومره خوږه پیل کوي کنه چې دومره بل شي نه په اثر انداز کیږي نو مطلب دا د معین الدین اجمیری د موږ د تصوف بادشاہ او جلال الدین پاک کلندر بادشاہ د موږ فقر بادشاہ نو دوه د موسیقي ایجاد کړه او موسیقي چې قوالی کول نه ده او هغه قول چې په اخ چې د قول مصطفی قول مرتضی خصوصا د فقراو قول مصطفی من كنت مولا فازلین مولا دغه چې کوم خلک وایي کنه چې قوالی خسرو بختیار کمال تر رسولې دا نه مخ چې قوالی صورتونه مختلف وو نو قول داسې ورساو چې موسیقي قوالی ته یو موسیقي چې به صنف تا نو چې دا چمال د معرفت کلام د اولیاء الله منکبتونه د پاک رسول د اهل بیت او د اصحاب کرامو د دغه پاکو خبره مشاعري چې په دغه انداز باندې وکړه وجداني کیفیت سره موسیقي سره چې هغه قولونه په بیان کړ چې خلکو ته موسیقي خو یو اړ واخسته کنه او پس پر د خپل پیغام په پیښ نو بیا کلندر بادشاہ دغه یو دم حال
هغه لمحه چې تا حال ته ورسوي مثالي علم ته ورسوي نو داسې ډېرې کیسې دي چې ته په زرانو یو کالو عبادتو چې نسي نسي یو تکلیف پتا ته به دوره قدر ته یو ستن ولګیږي تا ته به یو ګولۍ ولګیږي نو هغه دغه اختصاص عشق وي چې هغه ولم حتا ورسوي محال ته اختصاص عشق نو دا د محال ځکه ایت الله پاک لیاقت عمران وایي چې قلندر بادشاه تشریح کړی دا چې د محال دا د ما قلندري فکر سلسله سوال دا سوال وایي هغه رښتیا ته چې عبید محبوب من چې داسې کامل سي چې محبوب او محب یو بل چې انا هوا انا هوا نو مطلب دا چې هغه حال ته ورسیږي مثالي علم مشاهده کې د خپل جانان په حضوري چې خپل جان داسې پیش کی چې مطلب داسې ډېر واقعیات ما د کتاب بیان کړي دي چې مختار کاکی په محفل چې مطلب دا د ډېر لوی عالم اشرف صاحب هغه مطلب دا په وجداني کیفیت راغی هغه چې مطلب دا د دنیا نه پرده وکړه صحیح نو مطلب دا چې دا حال کیفیت ته مخکې ما عرض وکړو چې ما کال شریعت دا کال مصطفی ده طریقت افعال مصطفی ده او معرفت حال مصطفی ده او حقیقت کمال مصطفی ده نو هغه حال کیفیت چې کومه دغه فقرا او دغه اولیاء الله د تبلیغ و ابلاغ ذریعہ وګڼله او نن پورې چې ته مطلب د قلندر بادشاه د دربار ته لاړ سي یو ډېر لوی علم د زی نام نه اخلم هغه ماته دا خبر کوله چې تا خبر ما وخت خبر کوله ډېر لوی علم د ډېر لوی سیاسي پارټي بادشاه چې ته قلندر بادشاه تکالیم لاړ سي کپیر لاړ سي خان لاړ سي بادشاه لاړ سي نو هلته باندې خامخا دمال ته په د باندې ویل چې ما تا خبره تا غپ چې اخستې و خو چې کله لاړم نو چې قلندر د ما شروع سي ما او زه په جان باندې نسوم پوه چې په ما باندې مطلب دا د کوم کیفیت خورس نو ما به نه وسه چې جان ته مې سوچ کېدل نو ما ته فکر چې دا څه کوي نو ما وی چې ما باندې پته نسته کیفیت خورس بالول به ما ته خبر کوله خو بالکل صحیح و نو خبره دا چې دغه فقرا او له دغه حال کیفیت لپاره د مال د موسیقي هر شی او اهداف بادشاہ حسین فرمایي چې کوم اهداف نه یا مړه نو پس پرده دغه یو اهداف چې خلکو ته په دغه وسیلې سره په دغه طریقې سره د مینې محبت او د الله پیغام په چې دا خلک کوم شی برداشت کوي ګور الله پاک محبوب خو به مثلو به مثال لکنه نور ازلیت خپل او چې مال مشترز نو ورته کل ان کنتم کلنا معنا بشر مثلکم ابيب تور تو تاسو غوندې بشري اوس ابيب ته خدای ویل چې ما خدای جرأت نسته کنه اعوذ بالله من ذلک جزدا وای موږ خو ته بعد دا چې هغه مثلیت ته ګورو فضیلت ته نه ګورو مثلیت موږ ته اقرار پکار ده فضیلت موږ ته تکرار پکار ده موږ ګمراهان په مثلیت باندې اقرار وکړو فضیلت باندې په مثلیت باندې تکرار وکړو فضیلت باندې اقرار وکړو یو صورت خو سره کنه فرمایي تاسو موږ باندې دا مګورو موږ یو صورت موږ یو حالت تاسو سره ده یو حالت مو بنیا ضرب نورانیت سره ده چې کوم عالم مو تاسو سره د مقصد دا ده چې تاسو ته هدایت تاسو ته د رسول الله تاسو دی الله هغه بندگانو ته ورسوه عباد الرحمن ته آباد ته غوت نه بچو دا صورت کلینه ما بس کوم مطلب دا چې ما تا دته مثلیت ځکه ولژل چې دوه غوندي چې دوه تا خبره باندې پیږي تا کی سوار وي تا سره مانوسی نه چې اوس نوذ بالله مثال که زه خدا سي نه ویل چې هغه ما غوندي بدلا زه غوندي بندای دا کی دایسي الله کریم ته خو کریم خو الله نه ده کنه الله قادر ته قادر خو الله نه ده کنه مصطفی انسان ته خو انسان خو مصطفی نه ده کنه الله خو از مؤمن انسان ته مؤمن وای اوس مؤمنین الله سبحانه وتعالى من ذلك نو محبوب ته دا خو ویل چې تا خو موږ خو دا جرأت نسو کولای کنه چې موږ دا وایو نو مطلب دا ده چې دال ته کله دا لار سي کومي علاقې ته لار سي نو غي علاقې کوم زبان دا یا کومي علاقې مروجه طریقه کار دا کوم رسومات چرنګري چول دنیا دا بیا مطلب دا چې نن سبا هو مطلب دا ته وګور دا ته ور چول دنیا دا بیري چول دنیا دا موږ په قران اصطلاح چې په فکر چې مطلب بر سره بن بار نه بن بار یا جبن بیا دا به استاد ته مطلب دا چې دی فجار او د ابرار نیټورک خبره شروع نو بیا په کیسه ډیره اوږده سي موږ بیا دا لنډ کېږي ته وایي کیسه اوږده سي نو هغه تشریح کوون خو ډیر ضروری ده کنه قربان دي